خدایه پاکه سینې لږې د یخنۍ نه یې مړه کړلو نور نه لګي چې نور راښکاره شوی نو د وجود خو همدا ګرم شوی وی که نه ای نازکې بچیا ای جینۍ ځان ننوتې ده دننه ناسته ده تا ور د راوتلو دره کې نه لګي اسرې ته ناست یم دادا اسرې کوم بجلي راغله داس په لاړه شي په شړخ که راځه بجلي بس پرېږده اسرې دی رقم وکړه څه دې پخ کړي که نه دي موږ خو دغه شان نار ناست یو سارم چې زړه ته نه کېدله ما چې لږ څه به دې راوړي وې دغه سرې دې تللی دی او بس په بازار کې ناست دی خو پرېږده وه خو نو پړ شوی دی شلو کسانو راته په لار مې کوټې دا ځونې ګوره سم که او سم یې که چېرته په لوپرام سره ګرځي راګرځي زړه یې راته پوخ کړو نو دادا چې تی نه شي سمولی نو زه به یې سم کړمه او هغه خو زما نه په عمر کې د نیکه په عمر کې مې دی نو هغه خلک واړه واړه خاوندان وي نو ښځې یې پوه کړي هغه د په یولې دي هغه به خدای پوه کوي موږ نه خو زړه پوه کړو مونځ او دس نشته دی ټوله ورځ دلته د نېل په غاړه ناست خوشکیانو سره ناست دي خوشکیان دي وړو دي یو سوکړک درله مې راچوک په طبخي پام کوه ګوره سوکړک را باندې ونه خورې چېرته د غنمو ډوډۍ مو نه خوړله سوکړک دی او سوکړک دی نو غنم اوړه ختم شوي دي دا دا بله په ما پسې ګاګانې راځي لکه په دې ګاګانو سره که زما خو غوام نشته چې دا ملا پسې راخیستي دي خدای ته وګوره او دا دې ولې راوستل دا د خان پیاکو سلام علیکم دا دې ولې راوستل دا به دې کور کې پرېږده باندې ډوډۍ که پخې او که سوکلکان د غرمې ټیم موږ د غرمې د روټۍ به مثال لرې که مړه لرې که ګندونه به چېرته راغونډ کړي چې دا د عیاشي خملاڼو کینې به م راوړې وې باندې چې دغه خپل شرارتونو نه ونړېدم دغه شرارتي که د نه ویل خور که رضو وایي چې څه خو خامخا یو سو نو بس دقه م راوړله چې ما کره تشم راشي ما هله ډېره ده ته څنګه خیر دی او تش راشي اوس به پرې موږ خورې تش راشي دا وروڼو دې سره دغه شوي نو دادا نو ستا خو خپله په رزق درک نه لګي په خوم کې اوړه کله ختم شوي دي هغوی به ما کره څه وخوري وړه په څه جمع شي چې را جوړې راځي او دلته کښېني ټول څه ډکونه کولی شو؟ غلی تود نه کړو دا دوه ماشومان دي چې دوی دلته نه خوري نو څوک پرې خوري یاره کاکا مونږ خو چې کله م راغلي وو نو ستاسو رزق په اتم اسماني چېرته م د کره نه چې وڅکله نه ډوډۍ خوړله درله غوښې م دله درکړي تېرې دي په کار وه چې تاسو خو زموږ پېنځلې ظالمانو خپې به مې لینځلې ځاله خپېږه که نه مونځ او داس دې نشته دی دا کټه کټه غون ختلی ولې خو چې درته ویلي څو دړو خو ته کو تاسو کتل نو خبره کنه الله دې تا چېرې خوشحاله نه کړي چې تا یې له دې مرچکې سره دوستانې کولې په دوستانه کې دې زه غرقه کړم دلته څه دا خبره ګوره سره م راګیره کړم دا ګوره سټ ته مې ګوره دا چا دا پرچې کې د چوکو د لرګو نه ویستمه ماته پړونه راوغورځوي کېنه دا خبره زمونږ د کور ده کېنه یاره که د کور اوس څه نشته دی هلکه کېنه به دا جګړو نه راغلي څه کړه مردار مخکې ټوپک موپک راوړه ډز باندې کې ګوره ډز باندې کې هلکه ګورې کېنه دی بس پرېږدې هغه خو نشته کور کې نو پرېږه که دا ونه دې پرېږه ښکار رانه ګوري بازار ته تللی د اوس په راشي راځي به نه سو شکر د لالا کم مې شته د که دې راته تپوس کولم مې څوک شته تا خو نه پوهېږو که نه دادا ګرم که دا بازار ګرم که چې یو بل مړه کې خوا به دې یخه شي زما پکې کار نشته دی زما د تپوس لالاګۍ شته شکر الحمدلله شکر دی ته ماته د پیسو ووایه. غنیمه ته غلی شه ته ماته دې ووایه چې ستا د عزیز زمونږ دا خور په خیر عثمان بچی په خیر وګړي سم نه دی ویلي مړ هسې جاړي نه هسې جاړي هسې جاړي نو ټیک ده که نه خو چې دی وایي که نه نو ته ورته دونه نه شي ویلی په زوړ عمر سړیا وې ته زمونږ دې خور نه څه غواړې السلام علیکم امیر خان دی پستر که راولې دې پسې ورشي نشته یاره بس څه کې هغه ته مات شوی دی امیر څنګه یې جوړ یې څه کې دفتر ته روان یې روان یم ډېر ستړی شوم یار هلته خو دې پردو ښځو خبرې د پردو ښځو تېښتې ده راوستې نو څه پکې نو هلته ستاسو پکې بله کمیشن ده که نه کمیشن ممیشن نشته دا خو موږ د خدای په نامه نه ورکړو دا خو هغې رالیږي او مړه 200 روپۍ شي 200 روپۍ پکې موږ ته پاتې زمونږ دا کېږي پیسې به ونه شي تا د ګرم کړم که نه ولې نه کېږي نه همدې سره به څه طریقه کوو ښځه دې راوله که نه ګډې وډې ویاسې دا خوله دې سمه خوا ته وګورئ نو دا خو ستا نه کېږي که نه دا خو په تا هغه راولې نه نو خو د هغې نه بغیر کېږي خیر دې 100 روپۍ پکې واله زره نه که 15,000 مې هغه به راځي هغه به ګوته لګوي ملګري داسې کار به کوې ته به د خپلې ښځې 70 زمانه ماتې هله به ستا کار کېږي داسې نه کېږي
نه نو بل څه حل نه روځي یو حل هم نه روځي شناختی کارت به ترې راوالي هغه به زه چک کړم چې پیسې راغلي یا شوي ټیک ته ګینېواله به وکړو خو هغه به راځي او ګوته به لګوي نه او دغه هم را سره دی که نه برث سرټیفیکټ مې جوړ کړی هر څه برابر دي هر څه به راوړې خو لومبې به د هغې شناختی کارت او هغه به ځان سره راولي فارم به هم پکار کشه دې پسې خو هغه شیت نشته چانه سیکل راواله او ځان پسې شاته کېنوه دغه دوکان دې لږې راوله که نه زه ټیک ته زه به پیسو جوړ کړم راځه څه چې اوبه راباندې وکړم چې اوبه پرېږده او دا کار ضروري وکړه ګوره بیا بندېږي دا نوې دغه شروع دي که نه شي وي چې ولې وکړم ټول له مې پیسې ورکړې مسلمانه او بله ورځ نه دی هغه لوړه لوړ خو پېژنې که نه ډېر ښې پېژنم پلي مولا پلې مولا دغلته یې راټینګ کڼو کړم ډانګ. دغلته یې راټینګ کړم نو خو تا ته پوهې سهار نه تر مازدیګره پورې ګودم هغه خو بیا سپېږمو ته دردانګې جامې د نسلې وی دلته وي ماله پیسې او که مې لکه ښځه به دې راولې دی د ګرېوانه رونیوم دا ته خو ګوره هغه لوی د پوکڼو ډانګ یو دقو ناسې د هوټل چینه کې ولا کړی او سپق ښځې ده سپه ښځې ده داسې کار وکړه ته به داسې کار وکړې ملګري چې ښځه به دې خامخا راولي زه ورته څه ویم نه پیسې ښځې خبره چې وکړه ډېر راماندې هېڅ خبره نه ده ښه اوس ته لاړ شه او هغې ته ووایې ځان تیار کړه چې راشي نو کار به یې اندرو شي چې لکه تیار یې که نه کار به یې اندرو شي ښه ځه الله دې مل شه لوبه هم سوړه کړې حکومت ته خو بې شرمي جوړه کړې هلکه کور ته وله ورولېږئ که نه دا له لوی غم یې راته په کور کې جوړ کړی پلانکې علي او ډنګرې نه علي دا له لوی شرم ورته خو مړی څه به وایم بیا هم نه دی زه پیرې مې ورته ویلي دي مړه نه پېږي ما وایم دی ته راځه کښېنه مړه چای به درباندې وڅکو ای بچیا تی دې د پخه که او کار دې بنده نه پخې کې کښېنه کښېنه الله دې خیر کړي چې بدله پخه کوه خو د دې نه به دې په پنجاب کې خرڅه کړو ملیشین لوبې به دې لاړ شه باندې چای پخه که نو لاړ شه چای وله داسې کار وکړه چې پخه که او مرقه خپل لوښي موښي دې راغونډوه چې څو ته دې ځای نه پیغو نشته سره چې بدله پخه کوه نو زه به پی راوړم خو نه سره وسکو کېنه سره به اوس کو خدای دې تباه کښېنه کښېنه با سړی کښېنه السلام علیکم پرېږده سلامونه دا زمونږ په دې خور ته دا دونه ظلم ولې کوې مرچکې تاله ما دا دې لپاره درکړله هلکه دا څه شي ګډې وډې وې مړه خو خوشحاله ته راشه زما خو خبرې وکړه کپړې جامې ودرولم خوشحاله ده او ویري ژوند دې شو ستا د لاسه کښېنه مړه کښېنه لکه مړه مېلمه سړی کښېنه یاره دې خو زمانه ټول خپلوان خپه دي یو وایي ماله به دې راکړې وه بل وایي ماله به دې خو ما تاله درکړله ظالمه موږ به هم غادر نه شو لګل نه ست جرګي و بس راتلو موږ ته په دې کې در کړل دا جګړه وسکه چې اوس زمونه خطر سره وړه دی حکم کړن درته کار دی چې د ښځو خولې پسې باندې دي تا ته دا ښځې نه معلوم او ورته د خور نه تپوس وکړه هغې خو دلته مزې وکړې مزې څه مزې وکړلې موږ خو چې راللو په یو ژړا ډوډۍ بې عزته کې په لس ماړه ځله د ښځو دی دغه پسې مه ځه او دا چاقو مې واخیست په کارېږي که نه مړه کښېنه سړیه درې دېرش روپۍ راکړه ځان به پرې خو کړي پرېږده بندې که کاکا دا خو کور کې جنګ جګړې راځي ستاسو خپل کور دی لکه خیر دی خو بیا هم زنانه ذات دی زه دا ویم نه باندې به ګوره ظلم زیاتې نه کوي ته وایه انجینې راشه د لکان له بلې څه چې او غم کړی خیر چې بخیر چې بخیر یا ورکو دې سرې لمبې وای په ما باندې چې غلغ راتللی منګه رور دی مړه پرېږده سړیه خبره په خبرو ختمېږي هغې ته دغه کار دی که نه ګنټه کې خو بیرون باسې دا به غرمې پورې دی انجینې مه کوه خیر دی را بشي دا بند که بچیه بند که دا وسله بند خبره مې دا کولی ها. چې د جنګ جګړو نه څه جوړېږي نه موږ به ټول په یو بل باندې سرماتې وکړو پیدا به یې شاته شي زه به مړ شم دا به مړ شي دا به خیال دی دا راته ووایه چې اخو الله دې په تاسو تود بادم نه لګوي او الله دې ما د زړه د ماښام فرشته خلاصه کړي څه چل دی ودرېږه کړی که نه د چاپنګي باندې کوم ځان به م ساتم او تاسو به م ساتم موږ مساته موږ دونه بې غیرته شکر دی نه یو دا لالا مخه غیرتي سړی دی نامې جامې چې غیرتونه ساتلې به ممکن ده نه کانو تاسو خو په ما باندې تنګ وې نو خور لور خو څوک نه ساتي جرګره چې خامخا خلک ورکوي نو سړي ته خو ګورې که دا خو زما د نیکه په څېر چېرته ینګه لږ زما لپاره نو سړی سړي ته وګوري که نه نو سړی چېرته سړي ته وګوري پیر احمد ماما دې څونه جرګې رالېږلې وې د شاهجان ما رسمي ایاس له چې غوښتم ایاس له مر نه کړم یاره نازک نو اوس موږ د ده نه څه خبرو ده خو به ږیره او برید دونه ټوټل په ایمان زمانه به لکه په ما کې څه چل دی؟ په یارانو دوستانو کې دې غرقه کړم دوستانې دې مې ورسره د مرګه دې دقه دوستانې شه په دوستانه کې دې زه غرقه کړم ای بچیه غلی شه دا ګاونډیان راته را خبرې غلی شه پرېږده دا پرېږده دا چې لالاګان ویني دا مې پرېږده خدای نه ویشتلې په دې ګاونډ کې بیا که زما عثمانه شه یا پیروړه که نه لالاګان مې دقه شان ناست دي چې به
راوړه راځه کېنه چینس کو ډوډۍ ټیم ډوډۍ سر وړم دکان نه هزار روټۍ په روډ ما وې چېرته کباب څه به دې راغشتو ښکلې به دې سروړي اصابه خلاص شوي دي کنه ته ډېره ګټه کېدله لاګانو مخکې چې دوز بیزته کوم که نه ته ماله داسې 100 روپۍ درکړه هغه راکړه اوس چې ولاړو بې زه به له درکړم بیا هغه خو د پلار په دارو هغه خو لګولي دی هغه رانه سهار وختي هغه وانه کشت ډاکټر له تلي نو دوه سوه خو یې مال هم راغشتې. ما 200 روپۍ پرتې دي پکې ورشه زه له درکوم که نه هغه چې نه ډونګۍ کې ورشه په خپله ترې راواله ورشه زه راځم ښه تاسو کښېنئ ګپ ته کوئ کباب بدله روړي روټۍ بدله ډېر تاوان مه کوه خورې دا چا خیر ده کور کور دی دی دا چاکو برې ته اغستی وې نو خیر دی دا چاکو دې روډ له ورکه ګني پې ځان له سپینوي دغه را کباب مه راوړه و یخنۍ والیو لوبیا ولا راوړه لوبیا او ډوډۍ ولا راوړه یخنۍ والیو نه خو څوک یخني والے خلک په مړو دروغوي دا په ژوند هله صحیح ده یو پلیټ لوبیا هم راواله دادا صحیح ده صحیح ده دا دادا له بېغمه لوبیا روډو روډیا دا کباب منم او که دلته د بیګم صاحب ومني ته ما ته دا خبر وکړو که نه تاسو زما په دې کور باندې دونه ظلم کوئ او بیا دې لازمي موږ ته چاکو هم نه کوي ولې موږ ته دونه بې غیرته ښکاري ساعته سړیه دا نه اوومه ورځ د دې مزګور کار پرېښی دی ولې ګورې که زموږ مزغو کار پرېښودو نو بیا به ګورې 3 کسه د ځمکې نه لاندې پروت تاسو ته څه نه وایي ها. بهر خلکو تاسې ځان بدماش کوي خرسته کی یو غم نه دی که نه ما ډېر بد کړي مړه چې د دې دا خور مې کړې ده و روزانه چې ګورې راخوشي به روزانه به راخوشي غم مې ځان اړولی دی مړه خو چې څوک واده کوي که نه بخیر السلام علیکم وعلیکم سلام پهلې مولا څنګه څه ګډ مډې دې پیدا کړي ټوکرې په لاس هغه ته سالوي هغه کار شړې دی هغې په سره خو یو خبره ده دا شکل دې مړه د سارو ته یې جوړ دی وخان والا ته دې بدري وخان دې مزاغت دی خان خو به هغه څه خبره ده بله ها دا ولې ځان څه پوهېږي ورېږم به نه اوس که مې سمه رښتیا وینا راته وکړه نو ته به م راله دا سر پرې ګټولي ولې مړه خو هغه وښې مې چې ګورې بس په دویم ورځ راخوشي وروره چې ګورې مړه بس په دویم ورځ راخوشي زما کور نه دی بس هم هوټل یې کړی دی وروره د خالد هوټل د خالد هوټل د څلور منه خور یې راکړل ځکه راځي ما کوي راشي که نه نه نو خور یې راکړې ده ولې دا ما چې ولې خور ورکړی خو صبر وکړه چې له 100 روپۍ پیدا کړي نو ولې به یې ورکړم خیراتي خو نه ده راکړې څنګه خیرات دي دونه پڼ پیسې مې پې لګولې دي دا ما خو یې تباهي وکړه تباهي تا وې ټیکهداري کوو نو مخکې چا راته هر څه نه لاړم خلاص شوم وایي بس خلک دوی د مشرانو په فیصلو کې چې په دې خیال فرشتو کې ورته هغوی دغه دا به زما په قسمت لیکلي وو زه بس الله دې مل شه الله دې مولا. ها مړه بس ښه ټماټر دی بس ګورم پوه ما کې مې لیونی په لومړي ځل ولیدل چې ځان څه خبرې کوي په بادرو کې مې لیدلی وم دا خبره ته مخکې کړو خو ځان هلکه بس نور مې مالګه مه خرابوه ته لا پکې د بل راځي په ایمان ګورې تاسو نیریږي مړه دماغه وقاسي سره مرګرتیا ده او بل اوسه تمانچه وه و چې چا سره د 19-20 راځي وایي ما ته وایه پوهه که مړه څوک نه پوهېږي؟ پوهېږي دا دا خپل زوی بویه که دا ډېر ښه پوهېږي اسی ګرېنده کې دی مړه څه ستاسو مخکې چې اخوره دغه کوي دی د ورځې اته پېرې ډبۍ را ډبۍ ستاسو دا خور دا بدماشه ده ها هغه وایي وایي که نه استغفر الله استغفر الله بدمعشه خو ستا لور ده او رښتیا څه شوه غریبه خو نشته دی ستا د لاسه خو مې ولېږله دغه مامي کړه مې لېږلې د ما لاړه شه تا خو غریبه سر یې غرغره راغېستې دي استغفر الله ما ورته څه ویلي دي لالا خو دا خبره غلطه کوم چې زه ځای جارو کوم مې ته لوښي وینځم چې زه لوښي وینځم مې جینۍ په اوړه واغږه دې سازه کړې د جامې هم شته ایزي ولې هېڅ به یې نه خانې کور له راغلې مونږ څه نه خوله نه مه راپسې راغلې کښېنه ستا لور دا زه د چا لور خور نه یم تا ته ویم ګورې دا دونه نیازبینه وه دې له به موږ نوکر هلته کور کې نیوه دا خو تې راغلی تاسو چواړی جوړه کړه بس که مړه سړیه په بله پرته وه نو زما هغه وړې لور پې د پاسه پلستن واچوله ویل د بابي یخني کېږي غلې کښېنه سړیه شریکه به ورسه کار کوي دا به یا لوښینځي یا به دله ځای جارو کوي یا به دله دا بچي ډکوي څه به کوي یو کار به دې هغه لور هم کوي او څه شوله په ایمان چې ګوره زه کله راغلی نو دا نه چې ته خانانو کره کار کوي تاسو خو دونه بې غیرته وئ هلکه خوله دې سمه خو د عثمانه ګوره را جامې را نه مه وباسه مېلمه سړی دا تاسو مه وایئ چې خانانو کره کار کوي په خپله ورته پتونه کېږده چې بیا دې ورته په دې غوږونو کې وکړو زه سکون نه یم د خانانو د کور د خدمتونو مې را منې
کا په خپله لور خو د خارانو خدمتونه کې ما د ته خارانو پته ده خدمتونه خورې مې رامنې ما ته کړه. پته ده خورې ټول عمر یې د ښځو ګټې چې خوړلې ته دې کور ته راننوتې چې دا دې کور ته راننوتې نو سوال به هم د دې لپاره کوي دا دی مالا نه کړه د بدخشان ته ټپه ده ولې کېله مړه ما ته دا ووایه چې د نورین باجي به د نیکانو کره کار نه کوو ستا دې ښځې خو زه خو دا قیسې نه کوم زه خو وایم خیر دی ما وله خور ورکړې زما د خور کور دی زه پې حیا نه علمه خو ګورې که تاسو دوباره زما خور ته څه ویلي نو ګورې بیا زما نه وړاندې او په جواب کې راته څه وایي زما ماشومې لور وړه نه ده خو پتول پوره ده دا لا وړه ده ماشومه ده زه زړه شومه خپل سوی ته دې کتلې دي زوړ پړ دی هلکه ښه ده کېنه مړه ګنده خولې دې ګوره په دې ټکي باندې ګوره وامه بوډا نیغېږم او قسم په خدای قسم ده چې د کور ته مې راننوتې نه کړم دا سپېمې ته نه پرېږدم وګوره کاکا زه درته یو خبره کوم ته زما کور ته ولې راتلې ستا کار څه و؟ خپله خور تپوس به کوم ولې نه کور نه په دلته درځي هلته به تپوس کېده دي راغلی زما په کټ کې ناست و راته پلار شوی شکر الحمدلله دی د خور خور کور ته کور لږې دی ګنده د خور سپېمې ته کور زه دی پرې کوم ګوره مړه دا سم شوي دا چلونه مه کوه مېلمانه دله په کور نشي راتلی زه یې لالاګانو زه د خپلې خور عزت هم ولیکم ما ورته جواب نه دی کړی تا له راغلي ځي دي د سپو قدر شته خو ستاسو د خور نشته مه راکوه لالا ستا ځان له غریبي ده مه دا راکوه پیسې کېده کو مه راکوه لالا مه راکوه ستا ځان له غریبي ده دا زما درونو ګټه ده زما درونو ګټه ده ځان لکې دا دې د خور دا پیسې بیا مې دا زما د زړه ګټه ده غیرته ما نیم. دا چا راکړې 300 روپۍ راله چا راکړې راکړه چې سبا دې که مطلب دې نشته وبغورځي کې دننه پرېږدې ته دا دې بې کا د ده په مخ کې به دې نه راکولې پټې به دې راکړې وو چې زوی راشي بیا رانه تا علي ته راکړه خورې زه به دله پې دغه راوړه مارڅه فازل دا څنګه خپلې چې والا کله لکه. جوړ راله روړې بس تا کې سقابي کولو ها دا سقابي ځان سره دا کېده ته به له ستا راوړې کو نه راوړو کاکا دا 100 روپۍ کېده نسوار پېله خو یو خبر درته کوم په دې جینۍ ظلم زیاتي مه کوئ زمونږ بچی ده مړه او- زه پې ډېر خیر خفه کېږم خیر دا هم ستا د لور په شان ماشومه ده هغې ته ماشومه مه وایه په ایمانه خو دا پتیلې لکه د سارو سټي ورته ویې واړه ده نو خیر دی لږ دا خو مې چې کور ته راوتې راغلې دي نو برکتونه راننوتي زمونږ کور ته من خو چې ته ډوډۍ ونی د برکت څه شی دی څوک اوس سړی هغه ده چې تاسو که راغلې هغه په دې سره باندې برکت چاله اړی ښه څوک سړی ده که رانه نه دا الله دې خیر وکړي زه خو وایي، دا مخه مخه زه بازار کې پیسې د لوړه کې نشي سمبالې ساتلې مې دي ساتلې مې دي دې له خیال ساتت به ګوتې مخې ته ډاکټر ته وښایه څه چل دی بوډا ته به یوه زمانه واله پرېوړې که نه دا دغه 100 روپۍ راکړه ما له راکړې ځاله پې نصار راواله دا زما هرونه درکړي دي خپل بچي ته دې ووایه چې دله درکړي راکړه زما خورینه دي ما ته کاکا ویلې دی نه څه شو هغوی لاړل څه هغه هغه لاړل ته لاړې کېناستې ورپسې نو تلل به نه ناست پوشپه به یې نه نه کوله څه کوي دوکاندار ته مو جګړه کړې وې هغه وایي موز کوم د مازدی نه پس بیا راشه هغه ډول به د شدې جب جب ته مې رابطه کېږي او سل روپۍ دي دا رانه ونه وي هغه 100 روپۍ زما لالاګان راغلي 100 روپۍ راکړې دا دا اخېستې راکړه دا لرې شه ما ته به ځاله پې ما نه راکړه نصار دا نه به غورځي به لرې شه راکړه چې کېدم درله راکړه راشه زینبو راشه راشه دوکان ته لاړه شه ما له چپس او چناچور پې راوړه ها هغه سل روپۍ رانه واخېستې ما له خپلې سل روپۍ راکړه بیا به ښځې رانه سل روپۍ 20 روپۍ پکې تبالو د نورو مال چپ چناچور وروړو پټې راله کوټې ته وروړه دوی په مخ کې رانه کې شابه ما هم د سره چل وکړو دا خره چړې نه دي چودلې چې 100 روپۍ درله درکړي بیا خو ما له دې ویله راکړې ظالمانو چې په لاس کې مې 10 روپۍ نه رانه توکړه چې زما وروڼه بدې شي نو د هغوی پیسو ته مه کښېنې تالیسټو دا هغې کې د سنه عقل نشته ګوره خلک خپل لور خور باندې کور نه ورانوي ورته وایي دا دې کور دی او په دې کور کې ګزاره کوه چې هغې راشي په دې شا باندې بیا ټپوي او خر حالت یې کېږي دا ویلي دي چې 15 ښځې او 4 ښځې په اسلام کې جایز دي دله بله کور دا به همدغه شان ورته کېنومه دا به هم چې ته د ما په طرف یې که نه ته وګوره که نه چې اور پې دله بل کړم اور ښه رشته دله ګورم خوښه ده داسې خانداني خلک دله کومه چې موټرو کې به ګرځي دا زمانه ورشه بوډاګانو وکړي ولې ما کې څه چل دي یا ورمه دا پېغورونې هر څه ورمه په دې خوله مې مخ وروالی دی او د نه. خیره سره داسې جینۍ به له کومه چې ګاډي به دې ته کمې رسېدې ته ما ته وګوره هر هغه وخت پیسې راپسې واپس وروړي هغه دي وی دوکان باندې لاړ شه ما له چپ چناچور وروړه مې ورته شوي دي هغه شلیدلې لوټ درکړي یا هغه دا شلیدلې نه دي. شاوخوا دا سبزر له وروړه چې ورشه واپس یې راکه دا لوټ راکې خو دې هم لیوني نه که دا خو والا خدای خبر چې په کوم زیارت ته ګوتې ایښي دي دوکان باندې سپېڅلې لګي نه ځان به پې نه ډار ګولې پې راوړم ټوخېږم بېګا مې دا ورې نه کې ما مشر زه به یې راوړم هغې نمبر کم دی یو نمبر یې ختم شوی دی
دا ته تاسو په دې دا دې چې کوم کپال نه راځي غوښتل لوټ را راکو ځان ښه سړی ساس کو چې لوټ والا کاکا او لوټ والا دا ته تا په راخلو کې اوس نه شماري صفاتونه د رونر کې دګنه پتاتو داندي اوس څه پکړی کو نو روړه کنه باوري پکړی نو ټول کو داندي تاسو روړي زما پاخه کم سپاخه کم دا ته مې سارونه چې ټماټر نشته مرچکی نشته پیاز نشته سبزی نشته وړو ختم شوی دی نو سروړه